د چترال د کیلاش د ځانګړي مذهب او کلتور ښځې د ملکي سیلانیانو له اکثریته سر ټکوي. यार मैं तो कैद ले रहा हूँ, सेतु की पिक्चर ले रहा हूँ. دا ویډیو څو ورځې وړاندې پر فیسبوک خپره او عامه شوه. د چترال پولیسو ویډیو جوړونکي د ښځو د سپکاوي او تنګولو په تور له پیښوره گرفتار کړو. دغه ویډیو کې یوه ښځه شاعره نومیږي. شاعره وایي چې دا ویډیو په 2015 کال کې جوړه شوې ده، خو په ټولنیزو رسنیو ورته اوس د خلکو پام شو. نوموړې د ویډیو جوړونکي گرفتارۍ ته په دې امید خوشحاله ده چې نور خلک به ترې پند واخلي. इससे पहले भी कई टूरिस्टों ने तंग किए हैं ना, बहुत से टूरिस्टों ने तंग किए. ये भी मेरे पहले वाकया नहीं है. تر دې مخکې سیلانیانو ښځې همداسې په عذاب کړي دي. دا لومړی ځل نه دی داسې دلته تل کیږي. داسې سیلانیان راځي چې هیڅ درناوی راته نه لري. هغې له اجازې بغیر زموږ د تصویر اخیستو کوشش کوي. زموږ کورونو ته نیغ راننوځي او وایي اورېدلي یې ول چې کیلاشیانو کره مستقیم تللی شي. موږ چې ورته ووایو چې داسې نه ده نو بیا وایي سمه لارښوونه راته نه وه شوې. نو د دې ډول سیلانیانو له کبله ښه خلک هم اغېزمنېږي. और भी जो अच्छे लोग होते हैं वो भी मुतासिर होते हैं ना. د شاعرې په وینا دا او نورې ملګري یې د سپکاوي او د سیلانیانو د تنګولو له یارې ډېر کم له کوره وځي. अगर आप किसी की इज्जत करोगे तो आप लोग आपकी इज्जत करेंगे, अगर नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे ना. که تاسې د چا عزت وکړئ نو هغې هم کوي، کنه نو بیا مو موږ هم درناوي نه کوو. موږ مو نه راغواړو چې راشئ او مو وینئ. هغې سیلانیان دي، راځي دي، سیمه دي وویني. خو چې هر کس راځي اول دې زموږ کلتور مطالعه کړي. په هیڅ کلتور یا دین کې دا نشته چې بې له اجازې د چا کور ته ننوځئ، ویډیوګانې یې جوړې کړئ یا تصویر یې واخلئ. حدود هر ځای دي. पिक्चर्स निकालो, ये तो इज्जत तो लिमिट तो हर एक लिमिटेशन तो हर एक जगह में है. د کیلاش په دریو درو بمبورید، بریر او ریمبور کې د کیلاشا مذهب منونکي ژوند کوي چې د ځانګړي مذهبي رسمونو، کلتور او د سیمې د ښکلا نندارې ته هر کال په زرګونو ملکي او بهر ملکي سیلانیان ورځي.